چې د پاکستان آئین کله هم جوړ شوی دی د اولې ورځې څخه چې چا نه دی منلی هغه پاکستانی جرنیل دی هغه پاکستانی فوجي دی په هغه ورځ یې هم نه دی منلی 2 ورځې بعد یې هم نه دی منلی 10 کاله بعد یې هم نه دی منلی نن هم پاکستانی فوجي پاکستانی جرنیل د پاکستان آئین نه مني تاسو به تعلیم یافته خلک دلته ناست یاست تاسو ته د هر جرنیل حصې مخته پرته ده چې د پاکستان آئین اولنی ځلې هم او تر نن ورځې پورې هم پاکستاني فوجي تر ګوتو لاندې کړی دي خپله بدماشي یې پر دې ریاست جوړه کړې ده ما که د حقوق خبره کوله بیا زه غدار یم زه دا غداري د دې غدارۍ که سټار لګېږي و ما پرې سټار راولګوه زه غدار یم د دې غدارۍ که پر دا خولیو پر پګړۍ باندې یو نښان شته دا زه لیکلې درکوم د اسلامي جمهوري پاکستان باداران دې واوري ټول پښتانه دا د غدارۍ سټار پر دا خپله خولیو پر دا خپله وژه تا ته لګوي موږ غداران وو غداران یو په داسې پاکستان کې لکه نن چېرته چلی دا پاکستان و یوه پښتانه ته هم قابل قبول نه دی داسې پاکستان کې موږ اوسېدل نه غواړو داسې پاکستان هغه یو شاعر ویلې که ته یې اورېدلي ویلې ول او د جنت یو شعر یې ویلی و چې په جنت کې تربورګلوي شته په جنت کې د ورور مینه شته په جنت کې د خور حقوق شته هغه بل ورته ویل چې یا دا یو شی نشته هغه شعر یې داسې بله ویلی ده ورته ویلی و دغه جنت یې د ملا و د مرزا مبارک نن هم موږ پاکستان ته وایو که د چمن د باشنده حقوق د ګوجرانوالۍ د پهلوانه سره برابر د پاکستان زنده‌باد که زما د ملازم حیثیت د پنجاب د ملازم سره برابر دی پاکستان زنده‌باد که زما حقوق د غونې دي لکه په پاکستان کې چې 25 کروړه نور قومونه ژوند کوي هم پاکستان زنده‌باد که دغه یوه خبرې نشته که زما حقوق نشته زما سره د ریاست دشمني ده موږ فوج د دې پاکستاني فوج ته چې موږ د پاکستان په آئین کې کومه برخه ورکړې ده په بجټ کې 15% روپۍ موږ پر فوج لګوو موږ یې د دې دپاره نه لګوو چې فوجي دې راولاړېږي زما د وزیرستان د غرو پر څو نه دي ناستې غلا کوي دی بیا دې فوجي راولاړېږي زما د ژوب شیراني د حریفان په غرو کې پر جاغوزه باندې دې دی کابېزوي بیا دې فوجي راولاړېږي د دوکیو د سماولنګو د هرنایي پر کویله باندې دې دی مسله کوي بیا دې فوجي راولاړېږي زما د مزدورۍ مخه دې نیسي او دغه مزدوري دې دی په خپله د ده په همکارانو کوي بیا موږ په داسې پاکستان کې د زنده‌باد ترانې نشو ویلی دا پاکستان دې د ګوجرانوالۍ د پهلوان مبارک وي موږ د خپل وس مطابق خپله مبارزه کوو موږ په اوله ورځ هم د پاکستان څخه مطمئنه نه یو شوي موږ نن هم د پاکستان څخه موږ مطمئنه نه یو زموږ په مشرانو پسې د دې ریاست چې زموږ د مشرانو سره کومه رویه ده د دې ریاست چې کومه پښتون دښمني د پښتانه قام تقسیم دی موږ یې په دې ریاست کې 4 ځایه سره تقسیم کړي یو موږ دا تقسیم په دې ریاست کې نه منو موږ ریاست ته صفا خبره کوو موږ ریاست ته وایو چې زما د پښتانه قام تاجر و خپل تجارت ته پرېږده موږ د دې ریاست وفادارانو ته وایو چې د دې پښتانه قام د معدنیاتو سره ولاړ شه موږ د دې ریاست وفادارانو ته وایو چې هغه سترګه په کومه سترګه چې ته دې قام ته ګورې دا په سمه پټه کړه کنې دا قام هغه ورځ لیرې نه ده چې ستا په دا سترګه به ګوتې درچښي په کومه سترګه چې ته نن و دې قام ته ګورې
زما تاجر محفوظه نه دی، زما زمینداره، زما د زمینداره، زما د وطن سره چې د زراعت په معنا باندې کم سیزنونه زما هغه دي، دا پنجاب نه لري، دا سند نه لري، دا بلوچ نه لري، دا سرایکل نه لري، دا نور قومونه نه لري چې کله زما د وطن فصل پوخ شي بیا چاته د ځان دشمن بولي، د هندوستان ټماټر پر علاقه، د ایران شي پر علاقه، د هغه بل ملک بل شي پر علاقه، وجه چې شاګردانو وجه دا معاشي قتلیام دی، دا یوازې د چمن د خلکو نه دی، دا د ټول پښتانه کار دی، دا ریاست تا ودې ته مجبوره کوي، دا ریاست تا معاشي طور کمزوري کوي، دا ریاست ودې ته اړیان دی چې پنجاب ته مې بجلي ورکړې ده، پنجاب ته مې فیکټرۍ ورکړې دي، پنجاب ته مې هر څه ورکړي دي، دا دومره غیرتمن قوم دی چې په روزانه باندې دی کم میلمه لري د خدای په نامه که هغه میلمه د پنجاب نواز شریف هم لري لکه د روزانې پښتون چې لري، دی ستا دسترخوان ویني، دی ستا رواجونه ویني، دی ستا ودونه ویني، دی ستا خبرې ویني، بیا هم دا کام ورځ تر بلې پر ترقۍ روان دی. موږ د دې ریاست څخه خواست کوو مشران ډېر ناست دي چې کله هم زما وخت پر ختمېدو شي ملګري ته اجازت دی چې ما ته پرچۍ راکوی شي. عزیزانو یوازې د چمن مسله نه ده، یوازې د پاسپورټ مسله نه ده، په ټول وطن کې پښتانه په غم اخته دي. دلته پر تا باندې دی پابندۍ دي، زموږ د پي ټي ایم درې ملګري شپږ میاشتې وړي وو په خپلو جیلو کې یې ایښي وو، شپږ میاشتې بعد یې رایله کړو چې کوم هغه تصویران به ته په سوشل میډیا باندې لیدلي، دا یو پښتون ویرولی شي؟ زما د کام یو اتل راځي، زما د کام یو مشر دلته راځي، علي وزیر راغلی دلته ورته یې د تقریر وکړي په مخه ته یې ولیدې، هغه د درابڼ په پولیسو باندې بیا ونیوی، بیا مقدمه شو، منظور پښتون راغلی دا یې ونیوی، محترم مشر محمود خان راغلی بیا د شپې سوشل میډیا پسې ایله کړه، بیا هغه د دوی ملګري تاسو ولیدلو، مه کوئ د دې خبرو لاس واخلئ، ای کامه یووالی غواړو، ای کامه سره یو شئ، ای کامه د دې خبرو لاس واخلئ، دغه پوځي چاوڼۍ او د ده لاسپوڅي هغه ماښام ښه په ارامه سره ویده دي، د هغوی ډېر کار برابر دی چې در په دره دی، هغه پښتون ولس در په دره دی، نو د دې ولس د دربدرۍ بل علاج نشته، بې دغه یووالی، بې دغه ناسته، بې برداشته، بې ورورولۍ، دا که موږ ورته برقراره وساتله موږ په خپل مقصد کې کامیابه کیږو. دلته ملګري تی به ډېر مجلسونه اورېدلي، ډېر ستړي یاست، رنګارنګ مجلسونه به مې اورېدلي، داسې خبره به پاته سوې نه وي چې زه درته وکړم ورته دا ګردې خبرې ته یې اورېدلې دي. که ته پاسپورټ ومانئ او د خپل اتحاد و اتفاق یا د سیاسي پاچانو یا د لغړي اتحاد یا د انجمن والا یا د چمن د قبایلي مشرانو د لاسه که ته دغه اتحاد و اتفاق وبایلئ، په دې پوه شئ چې ته دا ټیم خو موږ ټول پښتانه د غلامان یو، بیا نو ته دا ومنئ چې ته دریم ځلې هم د غلامۍ وفا ته مخه شوله او د ازادۍ زنجیرونه ته یې مات کړلو. دغه اتحاد و اتفاق په خیال ټول سره ساتو. دا ولس در په دره کېږي، زموږ د چمن نه زراعت شته، زموږ په چمن کې نه فیکټرۍ شته، یو شی نشته، دا ګرد ولس به نن چیرې وای؟ موږ خو دلته دوی د پاسپورټ خبره کوي، دغه تار چې تللی دی دا دروغجن تار دی، دا که نن نه وي سبا به د میانه ځي، که سبا نه وي بله ورځ به د میانه ځي. عاجزانو
اخري خبره درته کوم ملګري ته ما اجازه ورکړې وه مشران نور هم ناست دي ویناوې به درته کوي اجزانو موږ په خپله ژبه هم وسمګلرانو ته چې موږ سمګلران بولو دا یا د منشیاتو خلک دي یا دا کم اصله چې وړي و دې ته موږ سمګلران وایي دا سمګلینګ نه دی چې دلته شروع دی بله ورځ داته چی شنو په شعر زمسه ستی دا کازوی دی اوس موږ ته پسې ووایي جانا څه ځای جانا څه ځای اوس جان نه ګوت څه بلار کله یوه خبر درته وکړم دغه ترا مخلوق نه دی لکه دا جانا څه ځای دا څه ځای نشي کېدلی که دا جان ترین وای بیا ترین نشي کېدلی که دا جان کاکر وای بیا کاکر نشي کېدلی که سید وای غلجی وای د دا تراس خلکو تعلق د دې سره نه ته در سره د دې د پاکستان د جوړېدو څخه مخکې د دا کان تاریخونه وګورئ د فرنګي سره هم د دې کان دا ترا د لالان ملګري وو د هغو هېڅ کام قبیل نه معلوم نن هم دغه خلک د پنجاب د لالان دي د دې کام نشته دا ناڅک ځای کېدی شي نه کاکړ کېدی شي نه ترین کېدی شي څوک نشي کېدلی د ده پر سټیټمنټ باندې دی هم لګیا دی دلته دوی پنځو ورځو مېلمه دی دا ترې راوستلی دي پر دغه خلکو چې کومې خوارۍ تېرېږي خدای دې د دې خوارۍ موږ دوی وساتي موږ په دا وچه ګوله ګزاره کوو خو دغه د پنجابي غلامي دغه د فوجي د ګوټو غلامي موږ کتن یې نه کوو عزیزانو الله مو قدر وکړه الله مو عزت وکړه یو ځل بیا د کمیټیو ملګرو ته وایم ډېر د استقامته څخه کار واخلي دلته موږ د مختلفو نظرو خلک سره ناست یو داسې الفاظ ټیک دی برداشت ختم دی زمین را روان دی سبا به بارانونه وي واورې به وي داسې فیصله جوړه کړي داسې فیصله جوړه کړي چې دغه د چمن د خلکو ستړیا څه پر پښین خلکو تقسیم کړي څه د کوټ پر خلکو تقسیم کړي څه پر نورو خلکو تقسیم کړي زه دوی ته دا په دعوه سره وایم دا یوه خبره په ډېر معذرت سره کوم دلته نور خلک هم ناست دي په ډېر حقیقت درته وایم چې محترم مشر محمود خان چې د دې کام سره څونه مخلصه دی د هغوی نه د دې پرلته سره هم مخلصه دی داسې خبره یې والله بالله که کوي نه والله که بالله که وکړي چې د دې کام یا د دې پرلت تاوان پکښې وي د مشرانو خپل سوچونه دي خپلې فکرونه دي مشران پکار دی چې موږ یې په ښه الفاظو سره یاد کړو ستاسو یې کور ودان که دی خبره سوي د چا دلازاري سوي یو خو دلته دا ناوله ده دا زما وارو خلک چې راځي دلته د خبرو چل ورښایست دونه خلکو تقریرونه نه یې کړي هلته د ګلیو د کوڅو تقریرونه یې کړي دونه ولس چې وګوري دی چې وایي بس زه یم به دلته کله په جذباتو کې راشي په یوه چاپسګایېږي کله په بل چاپسګایېږي لږ خپله دغه ورښایست بیا هم که د ماسدۍ مجلس سوي چې د یو چا هم دلازاري سوي سپین ږیري مشران ځوانان لغړیان د پارټیز ملګري ناست دي زه ډېر معذرت غواړم الله مو قدر